زما ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو او د اهل سنت والجماعت سپیڅلي مبارکي عقیدې سره تعلق لرونکو ورونو، الله جل شانه دې وکړي چې تاسو ټول په خیر او عافیت باندې یاستئ. الله مو په خیر او عافیت لره. زه د خپل طرف نه تاسو ته تاسو ټولو سپیڅلو کورنیو ته بالخصوص افغان ولس ته او د امت مسلمه ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا اختر به د سوکالۍ او د ارامتیا اختر وي او الٰه العالمین دې چې تاسو ملګري څونه عبادتونه کړي، کوم ملګرو اعتکافونه کړي دي، تراویح دي یا نور عبادتونه دي، الله جل شانه دې د قبولیت سعادت ور په برخه کړي او رب لا یزال دې وکړي چې دغه اختر زموږ د ګران هیواد د خاطره د سولې اختر شي، د سوکالۍ د ارامتیا اختر شي. الله جل شانه دې زموږ په ګران ټاټوبي او ګران هیواد افغانستان کې سوله راولي، امنیت راولي او خدای جل شانه دې د امت مسلمه ترمن څونه ناخوالي دي الٰه العالمین دا ناخوالي ټول مرتفع کی او اوچتي کی او د دې ترمنځ هغه اخوت اسلامي، هغه ورورولي اسلامي ورورګلوي قائمه کی او الله جل شانه دې مونږ ټول په اتحاد اتفاق باندې ولري او کوم ملګري چې څه ستونزې لري الله جل شانه مشکل کشا ذات دی، الله دې د دې ستونزې حل کړي، ښه وختونه ولري، ښه شیبې ولري. زما له خوا نه بیا هم مبارکي تاسو ته وایم. تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. الله جل شانه دې زموږ ستاسو صالح اعمال قبول کړي او ښه وخت ولري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.